دوستانو وخت مو په خیر د نن ورځې درس چې دی 14 درس ده ډیر مهم درس ده دوستانو که څوک غواړي جرمني ژبه کې لیکل زده کړي او ګرامر برخه باندې صحیح پوه سي نو دا نن درس ډیر مهم درس ده کوشش کوئ اخره پورې دا ویډیو وګورئ بار وګورئ یعنی په جمله کې دوه ثابت دریزونه دي نه څه مطلب ده یعنی دا ډیر مهم ده zwei feste Positionen im Satz چی شي zwei feste Positionen im Satz. Das ist ganz wichtig für Deutschsprache. Okay? Hier متوجه اوسئ zwei feste Positionen im Satz. اول خو په دې عنوان ځان پوه کړئ په جمله کې دوه ثابت دریزونه. راځو دوستانو ښه متوجه اوسئ منګه دا جدول باندې باید ځان پوه کړئ. اخره پورې کوشش کوئ ښه په دقت دې ته وګورئ کوشش کوئ همدې ته متوجه اوسئ درس ته متوجه اوسئ زه راځم دوستانو اول درته یو مثال وایم فرض کړه دلته لیکلي ich gehe ګوره ich gehe یعنې دویم پوزیشن کې چې سو gehe سو بیا په منځ کې چې هر شی راغلل مهم نه ده چې هر شی خو په آخر کې چې سو schwimmen لکه اوس schwimmen gehen تا ته څوک وایي schwimmen gehen جمله کې استفاده کړه ته به چې او دا خو لا سخته نه زه درته ښیم دې نه بعد به تا ته دا سخته نه وي چې schwimmen gehen کې څنګه کوم وخت کې دا دوه ثابت دریزونه یعنی د پوزیشن 2 کې چې راځي په مودل ورب کې په ترمبغه ورب کې په پرفیکټ زمانه کې په sein plus adjective کې په verb plus verb کې nomen verb combination کې کوم وخت کې دوه zwei feste Positionen مونږه چې کو استفاده کوو دا زموږ د درس عنوان کوشش کوئ اخره پورې ډیر مهم درس ډیر مهم درس اخره پورې دا ویډیو بار وګورئ ښه یعنی څنګه بیا درته تشریح کوم zwei feste Positionen im Satz دینه مطلب څه ده ګورئ په مودل ورب کې دا خو مې دې کې درس درکړی په مودل ورب کې فعل کوم ځای کې قرار لري که چیرته مودل ورب کې مودل ورب دی کې چیرې په دې جمله کې ich will heute einkaufen دې کې واضح معلومیږي چې چې مودل ورب کې چی سو will ده کنه وخت چې will راشي نو فعل د انفینیټیو په شکل چیرته ځي د جملې اخر ته ځي دا هم باید په ذهن کې کېنوئ هر کله چې په یو جمله کې مودل ورب راغی چې راغی مودل ورب یعنی کومکی فعل راغی نو په دې وخت کې مودل ورب په پوزیشن 2 کې موقعیت قرار نیسي یعنی ځای په کوم ځای کې په پوزیشن 2 کې یعنی په دویم موقعیت کې یعنی په دا فرض کړه دا یو جمله ده په دې جمله کې اول موقعیت کې سوبجیکت راغی ich راغی یعنی پرسونال پرونوم راغی په دوهم پوزیشن 2 کې چې راغی مودل ورب راغی پوزیشن 2 کې او دلته heute وخت دی هغه نو ورسته heute Zeit راغی کنه وخت راغی heute einkaufen ګوره دوه فعل دا اوس مودل ورب سو او دا چې سو دا چې سو دا نورماله ورب دا ترمبغه ورب دا مثال دی انفینیټیو په شکل د جملې په اخر کې راغی ګوره نه له یاده ونوځي صحیح ده په مودل ورب کې څنګه وو مودل ورب کې عموما مودل ورب د پوزیشن 2 کې راځي او هغه دویم ورب څه دی هغه د مصدر په شکل انفینیټیو په شکل جملې اخر ته ځي دا د نه له یاده ونوځي دا سره په کمنټ کې ولیکئ ich will heute einkaufen نو په دې جمله کې مودل ورب څه سو will سو ich څه سو سوبجیکت سو heute څه سو Zeit سو einkaufen څه سو دا ورب سو د انفینیټیو په شکل باندې ich will heute einkaufen یعنی دوه ثابت دریزونه دلته موږ په نظر کې ونیول چې یو دوم برخه کې او دوم ثابت دریز ته end کې یعنی په دوهم پوزیشن او د جملې په آخر کې مودل ورب څه رقم جمله کې استفاده کیږي دا هم درله یاده ونوځي اوس راځو د درس دویمه برخه کې که چیرته دوه ثابت دریزونه په ترمبغه وربون کې په کوم څه رقم یعنی موږ په پوهیږو دوه ثابت دریزونه زه مثال ترمبغه ورب دی ته وایي ترمبغه ورب یعنی جدا کېدونکي فعلونه یعنی جدا کېدونکي فعلونه به تاسو سر کې راځي دا جدا کېدونکي لا څه معنا ده ما تاسو د مخکې یو درس درکړی جدا کېدونکي فعلونه مثال einkaufen کې ein چې سو مختاړی سو کنه دي ته پروفیکس وایي چې وایي پروفیکس یعنی پروفیکس کې دلته مطلب دا مختاړی کله چې جمله کې ته دا استفاده کوي دا چې کله جمله کې د kaufen چیرته ځي kaufen پوزیشن 2 کې راځي ein چیرته ځي
عین د جملې اخر ته ځي دا په ذهن کې ونیسئ نور به درېیم به ورب کې تاسې مشکل نه لرئ نو که کله هم چې درېیم به ورب کې تاسو جمله جوړوله einkaufen فرض کړه einkaufen دغه ein چې د جملې چیرته ځي اخر ته ځي مختاړی او کاف چیرته ځي پوزیشن 2 کې راځي نو اوس تاسو پوه شئ چې د درېیم به وربن کې په پوزیشن 2 کې ورب راځي او پروفکس چیرته ځي جملې اخر ته ځي د مثال په ډول یعنی دوه ثابت دریزونه په دوه موقعیت کې کاف راغی او د جملې په اخر کې اند کې چې شی راغی ein راغی د مثال په ډول ich kaufe Obst und Gemüse ein weil ze اخلمه Obst, Mewe und Gemüse ترکاریباب ein سیده یعنی زه ترکاریباب او میوه چی کوم اخلم کوشش کوئ چې دا جمله سره لیکئ کمنټ کې چې تاسو هم په پوه شئ ich kaufe Obst und Gemüse ein ګوري استاد په موډل ور باندې پوه شئ دوه ثابت دریزونه په تغیم بغه ور باندې پوه شئ اوس راځو پرفیکټ راځو ګور پرفیکټ نه دی نوم نه پرفیکټ مطلب دا یو زمانه ګوري موږ شپږ زمانې لرو په جرمني ژبه کې درېیمه زمانه چې ده د پرفیکټ یعنی تیره مکمله زمانه چې تیره مکمله زمانه ته چی نه پیژنې چې هابن پکې په پوزیشن 2 کې راغلی او تیر مکمل حالت د جملې اخر کې راغلی د مثال په ډول ته اوس وایې په ساده جمله کې البته ته اوس وایې ich habe schon Getränke eingekauft وای ما یعنی مخکې نه مې هغه اخیستي دي څښاک لپاره مې شیان اخیستي اوس یو ملګری درته وایي چې مونږ والا څښاک ته ضرورت ته ورته وایي ich habe schon Getränke eingekauft ما د څښلو لپاره شیان اخیستي دي یعنی څښاک مشروبات مې اخیستي دي یعنی کار په تیر وخت کې چې ده کامل شوی د هغه کار کړی دی دې ته چې وایي دې ته وایي پرفیکټ کې یعنی پرفیکټ کې عموما هابه چیرته راځي پوزیشن 2 کې راځي او تیر حالت تیر مکمل حالت دی او فعل چیرته راځي جملې په اخر کې اند کې راځي ګوره تر ان gekauft نو ته پوه شې چې دا پرفیکټ زمانه کې دا ګوره دا ګی چې پکې راغله ته پوهېږي چې ګوره einkaufen خو په ساده زمانه کې خو چې ein gekauft دا چې سو پرفیکټ زمانه کې سو دا دې له یادونه وځي ګوره نقل مې درته درکړه چې gekauft راغی دلته چې سو تیره مکمله زمانه کې یعنی پرفیکټ سو اوس ګوره ته په مودل ورب کې پوه شې په مودل ورب کې ویل دلته راغی einkaufen جملې اخر ته لاړه په درېیم بغه ورب کې مختاړی لکه einkaufen مختاړی لاړې جملې اخر ته او فعل چیرته پاتې دلته einkaufen دلته ګوره ich kaufe Obst und Gemüse ein په پرفیکټ کې ته پوزیشن 2 کې چې habe راغی ګوره نه haben دلته مکه سو ich habe schon Getränke eingekauft تیر مکمل حالت دی او فعل د جملې اخر ته ځي سمه ده دوستانو نو دا باید تاسو چې یاد سي نو اوس دوستانو په دې باندې پوه شئ چې مودل ورب باندې پوه شئ یعنی دوه هغه ثابت موقعیتونه د په جمله کې په مودل ورب کې په درېیم بغه ورب کې په پرفیکټ کې په دې درې واړو باندې په چی شئ پوه شئ اوس راځو دوستانو ښه متوجه اوسئ ډېره اسانه درس ته خو تاسو سخت کاري زاین پلس اجیکټیو زاین پلس اجیکټیو نه څه مطلب دی اول برته دا تشریح کوم دا درې واړه به تشریح کوم بیا به په دې کې دا مثالونه ورته چې ښه درته چې سي اسانه چې لکه اوبو غوندې سي دا درس درته اول راځو زاین پلس اجیکټیو زاین نه مطلب څه شی ده یو مثال درته وایم که څوک راته وایي چې استاده دا زاین پلس اجیکټیو کې یو مثال راته ووایه زه مثال اوجکټیو څه ته وایي صفت ته وایي که نه اوس ګورئ wunderbar sein یو چاته وایي چې wunderbar sein یعنی په زړه پورې دی مثال wunderbar sein دې ته وایي sein plus adjektiv wunderbar sein یعنی هم پکې adjektiv څه او بل پکې چې ده sein پکې سته که څوک درته وایي ښه verb plus verb دا نو څه معنا لري دا په جرمني ژبه کې ګرامر کې څه معنا ته به مثال ته schwimmen gehen لامباته تلل ګورئ دوه فعله دي schwimmen هم یو فعل سو gehen هم یو فعل سو اوس که څوک درته وایي چې nomen verb کومبیناسیون څه معنا لري nomen یعنی نوم د فعل سره یو ځای سو د مثال په ډول تنس spielen تنس یو نوم ده که نه تنس spielen چې سو یو فعل ده یعنی د تنس لوبه کول تنس spielen اوس راځو په همدغه sein
پلوس adjective یو بل مثال درته وسه میوده sein میوده sein ګوره میوده دلته چی سو میوده دلته adjective سو sein په خپل sein څه ده میوده sein اوس راځم verb plus verb کې بل مثال درته وایم ګوره einkaufen gehen einkaufen یو فعل سو gehen بل فعل سو یعنی سودا ته تلل سودا اخیستل اوس دلته nomen verb kombinationen یعنی ګوره nomen Deutsch lernen Deutsch دلته چی سو دلته Deutsch یو اسم سو یو نومن سو lernen دلته چی سو lernen دلته فعل سو دلته nomen verb kombinationen اوس ګوري اول مرته تشریح کړل چې بیا دلته په جمله کې په پوښي اوس جملې سره جوړم خو متوجه اوسه ډیر اسانه ده خو تاسو سره سخت کاری او ډیر اسانه ده اوس موږ ویل چې sein او plus adjective کله چې موږ sein ګوري که اوسو ګرځوي چې sein plus adjective verb plus verb nomen verb combination دې کې جملې سره هم جوړو ته ورته چې دا موږ ته استاد خودل دی کې د تغیم بغور په شکل جملې جوړو چې په شکل د غدري وړو حالات کې د چې په شکل تغیم بغور کې موږ ویلو تغیم بغور کې دلته موږ ویلو چې کله موږ جمله جوړو د جملې مختاړه به چیرته وړو جمله اخر ته وړو یعنی لغت مختاړه فرض کې einkaufen موږ ویلي einkaufen کې موږ kaufen راوس دویم موقعیت کې او einم چیرته راول جمله اخر کې راول د مثال ich kaufe option gemüse ein نو in دغه sein plus adjective verb plus verb nomen verb combination کې هم دغه د تخیم بغه verb په شکل باندې جملې جوړو یعنی in دغه کومه قاعده چې دې ته استفاده کړي دا دې درې وړو ته استفاده کوو اوس درته اسانيږي چې یعنی ته به اوس دا فکر به اوس لري شي چې اوس دا څه رقم جملې کې استفاده کوو نو اوس پوه شئ چې دا د تخیم بغه verb په شکل باندې استفاده د مثال په ډول یو مثال درته وایم بیا خپل اوس مثال wunderbar sein ما درته ویلو wunderbar چی شي سو تخیم بغه verb په شکل باندې چې موږ کله wunderbar sein کو ګوره دا sein په تخیم بغه verb کې مختاړه چیرته وړو جملې اخر ته مړو کنه دا wunderbar د جملې چیرته ویسو اخر ته ویسو اوس دا راوړو د دې نه یو جمله جوړو wunderbar sein دی wunderbar sein یو جمله جوړو لکه دا چې دا چی شه ده sein plus adjective ګوره موږ ویل دا د تخیم بغه verb دا wunderbar جملې اخر ته وړو موږ ویل چې دا مختاړه وروسته د مثال په ډول das Wetter ist ګوره دلته sein پوزیشن 2 کې راوسته ist دلته چی ده sein ده heute Nachmittag wunderbar چیرته ویول جمله اخر ته ویول او اصل کې دا wunderbar sein ده او زاینم چیرته جمله دویم موقعیت کې مراوړي یعنی د تخیم بغه verb په شکل استفاده ک das Wetter ist heute Nachmittag wunderbar وای هوا چې دا نن ورځ د غرمې نه وروسته wunderbar په زړه پورې ده اوس خو میاد کنه یعنی د تخیم بغه verb په شکل استفاده ک چې دغه اخیره برخه د دې adjective په دوم موقعیت کې راوړ نه زاینم په دوم موقعیت کې راوړ او د adjective جمله اخر ته ویول das Wetter ist heute Nachmittag wunderbar اوس verb plus verb کې یو مثال جوړو لکه مثال په ډول schwimmen gehen لامبا تلل ګوري لامبل هم یو فعل دی او تلل هم یو فعل دی نو داسې کله جمله کې استفاده کوي دا به د تخیم بغه verb په شکل استفاده کوي د مثال په ډول wir gehen heute Nachmittag schwimmen وای منګ زو نن ورځ د غرمې نه وروسته چیرته لامبا ته زو ګوري schwimmen gehen ویلو ګوري ګینم د تخیم بغه verb په شکل جوړو تخیم بغه کې چې لومړی دغه مختاړم چیرته وړو جمله اخر ته مړو ګوري دلته موږ چیرته ویول دا schwimmen چیرته ویول جمله اخر ته ویول او gehen چیرته راول پوزیشن 2 کې مراوړ چیرته مراوړ پوزیشن 2 کې مراوړ اوس هم سر په خلاص وکنه یعنی verb plus verb یعنی چې دوه فعلونه چارته schwimmen gehen نو ته به دا gehen د جمله په دوه موقعیت کې راوړل مثلا wir gehen heute Nachmittag schwimmen یعنی د تخیم بغه verb په شکل هم چیک استفاده ک اوس راځو اخرنۍ برخه دی جدول ته اخرنۍ برخه کې چی شه ده nomen verb plus kombinationen یعنی nomen verb که صورت وای nomen verb نه څه مطلب ده nomen verb نه دا مطلب ده د مثال په ډول لکه اوس وای tennis spielen tennis دلته یو نوم سو
شپیلن وربس داسې جمله کې استفاده کوو د ما ته وخت نقل درک چې دا درې واړه به د څه په شکل موږ استفاده کوو په جمله کې د ترمبغه ورب په شکل استفاده کوو. ښه اوس نومن ورب ګوره تینس شپیلن باید چیرته راوړو د جملې په دوهم موقعیت کې باید راوړو که ترمبغه ورب په شکل استفاده کوو تینس باید چیرته راوړو جملې په اخر ته باید ویسو صحیح ده. د مثال په ډول gestern habe ich mit meinem Bruder Tennis gespielt. ګورې څومره اسانه سو. gestern تیره ورځ habe ich ما mit meinem Bruder د خپل ورور سره تینس gespielt لوبه مې وکوله. ګورې پرفیکټ حالت کې ګوره gespielt څومره اسانه سو. نو اوس دا کوم شان سره جدول کې تشریح کړم په جرمني ژبه درته زده کړي. ګوره die konjugierte Verb steht auf Position 2. کنجوګیرت دې ته وایي چې موږ په پښتو کې ورته ګردان وایو. وایي ګردان دی یو فعل ولن په چی بدل سو ګردان ویل باندې بدل سو کنه. کوفن په چی باندې بدل سو په کوف بدل سو ګردانم کوف پوزیشن 2 کې ده کنه. haben په چی بدل سو چې ګردانم په habe بدل سو کنه پوزیشن 2 کې ده کنه. ist sein په چی بدل سو په ist بدل سو پوزیشن 2 کې ده کنه. gehen په چی په خپل حالت ځکه کنوګین د وی سره په gehen پات کیږي کنوګیرن ګردانم کې gehen سو کنه پوزیشن 2 کې ده. امداسې شپیلن په شپیل بدل سو سیدا د x سره په شپیل بدلیږي پوزیشن 2 کې ده. امدغه haben په habe بدل سو. نو دلته ملي کې سي das konjugierte Verb steht auf Position 2. Die andere Teile am Ende, weil andere Teile, ګور مثال په ډول will چیه Einkauf andere Teil چیرته ځي اخر ته ځي. دی باندې باید سر خلاص وي. اوس دلته وخت چې ما تاسو ته لږ تشریحات درکړ کنه چې sein plus adjektiv Verb plus Verb und die Namen Verb Kombination لکه دلته چې دا Verb plus Verb no sein plus Adjektiv da چې da چې ده funktionieren fast wie trennbare Verben. وای دغه عمل کار د دې کله جمله چې جوړه ده چې غوندي ده د trennbare Verben په شکل باندې عمل کوي. اوس دلته چې د مثال په ډول که څوک درته وایي چې sein plus Adjektiv کې مثال راته وایه ځوانه ته ورته وایي چې wunderbar sein müde sein. که څوک درته وایي چې Verb plus Verb یو دوه مثال راته وایي ته ورته وایي schwimmen gehen einkaufen gehen. که څوک درته وایي چې Nomen Verb kombinieren کومبیناسیون کې دوه مثال راته وایي ته ورته وایي Tennis spielen Deutsch lernen Wein trinken. درې مثال Wein چې شه ده Nomen ده trinken چې سو فعل ده. نو دوستانو اوس دیگه زه تاسو ته مثالونه حلوم چې دا درس هم په مغز کې چی سي پیشکاری سي ځای په ځای سي 100% هم په سر کې چی سي ځای په ځای سي. ما د درس اصول داسې دي چې اول موضوع ته تشریح کوم هغې نه وروسته چی کوم پکې مثالونه حلوم چې نور هم تاسو زده سي. اوس راځو دوستانو په دا کوم درس می چې درکړه دی کې اوس مثالونه. اول راځو لومړی برخه کې دوستانو مودل ورب کې راځو. په مودل ورب کې دوستانو schreiben Sie jetzt ته وایي چې ولیکئ تاسو دې کې جملې ولیکئ. تاسو خو درس یاد کوئ تاسو ماست جملې ولیکئ. امتحان کې تاسو ته داسې یو جمله راغله Sie ein Deutsch lernen چیشه Deutsch lernt Reise wollen machen. او ته وایي چې دا به څنګه جمله جوړم ډېر اسانه ده. تاسو وایي ولې مونږ تاسو ته ویل چې اول جمله جوړیږي په چی جوړیږي سوبجیکټ باندې جوړي. اول به سوبجیکټ راولي په دوم موقعیت کې مودل ورب راځي. مودل ورب د بل ګوره دوه فعل دي یو مودل ورب ده بل څه ده ساده فعل ده. مودل ورب چې ده قوي ده په ساده فعل. اول هم سوبجیکټ راوځي زی چیه زی سره چې دا مونږ ګردان کو ولن په چی بدلیږي زی wollen ein Deutsch Landreise machen. ګوره څومره اسانه ده. یعنی Sie wollen ein Deutschlandreise machen. جمله جوړه سو دې کې د سل نمرې ویل دي صحیح ده. اوس راځو دا جمله به څنګه کو تاسو ته به راولم. ټول چا چې داسې لیکلي داسې جمله دا صحیح ده. Sie wollen ein Deutschlandreise machen. دا جمله ګرامرکي 100% صحیح ده. اوس راځو دا دویمه جمله تشریح کوم بیا به درته ولیکم. اوس تاسو په امتحان کې راغلی چې tickets kaufen und Hotels buchen.
زی موسن. اوس ته به وایې چې ښه موږ ته خو استاد ویلي اول چې راځي ټول راته وایي اول چې راځي سوبیکت راځي جملې په سر کې چې راځي سوبیکت. اوس به دویم کې وګورئ چې فعل څو دانې فعلونه دې کې وجود لري. ګورئ یو فعل دا ده ټیکټ کاوفن بل چې ده بل مودل ورب ده. نو اوس دې کې دویم موقعیت کې چې راځي چې کله په یو جمله کې مودل ورب مودل ورب قوي ده نظر ساده ورب ده. ګورئ اول به سوبیکت راوړي زی بیا چې بیا به دا فعل نه راوړي بیا به چې کله مودل ورب بیا به مودل ورب قوي ده بل اخر ته شړي زی موسن چی شه زی موسن ټیکټ کاوفن. ګورئ دلته بل فعل هم ده کنه دلته بل فعل موږ لرو زی موسن ټیکټ کاوفن und هتل buchen. نو جمله د 100% صحیح سو کده چالي کلی زی موسن ټیکټ کاوفن und هتل buchen هتلس buchen. وای هغه باید ټیکټ واخلي او هوټل بوکي. دا څه چام لیکلي هغه جمله څه ده صحیح ده. یعنی که چا داسې لیکلي چې زی موسن ټیکټس کاوفن und هوټلس buchen. اوس راځو دوستانو درېیمې جملې ته راځو. یعنی که تاسو ته امتحان کې داسې یو جمله راغلې زولن فاغن وی ون داسې نو ته به ګورې ښه هر کله چې جمله ته جوړوې چې سوالیه پکې وه وی فراګ پکې و نو دا جملې سر ته راوله نو دا به حتما جملې سر ته ځکه چې دلته سوالیه علامه ده دین دا نو دا سوالیه جمله جوړه. څه سوالیه جملې جوړې اول کې به چې راوړې ما تاسو ته دا زده کړي وو اول کې فراګ ورت راوړې چې به راوړې مثلا ون بیا چې راځي دویم موقعیت کې ته ګورې چې مودل ورب شته که نشته مودل ورب شته دا قوي ده. دویم موقعیت کې چې راځي زول راځي او په درېیم کې چې راځي ګورئ ون صحیح ده. اول کې موږ ویلې چې هغه راځي فراګ ورت راځي ون دویم کې چې راځي دویم کې مودل ورب راځي ون زولن بیا چې راځي بیا سوبیکت راځي ون زولن زی فاغن فعل چیرته لاړه مصدر انفینیټیو اخر کې ون زولن زی فاغن ون زولن زی فاغن. جمله دې څه شوه جوړه شوه داسې چا لیکلي یعنی که چا دا جمله لیکلي وي Wann sollen sie fahren? دی هغې جواب صحیح ده. Wann sollen sie fahren? وای کله باید هغوی یعنی حرکت وکړي یعنی لاړ سي. Wann sollen sie fahren? پوښتنه یې وکوله ون یعنی کله. اوس راځو دوستانو څلورمې جملې ته sie fahren im Sommer wollen. دا به لږ زر زر جوړ کړي ویډیو غټه نه سي. یا اول موږ چې راوړو دی کې ګورئ ساده جمله ده سوالیه پکې نشته. اول موږ سوبیکت راوړو سوبیکت څه شی ده زی صحیح ده زی. اوس دلته فعل به ګورئ که چېرته موډل ورب دویم هغه کې راځي موقعیت کې او که موډل ورب نه و بیا ورب دویم موقعیت کې راځي. اوس موډل ورب دویم موقعیت کې راوړو د اخر ته شړو sie wollen im Sommer fahren. ګورئ جمله جوړه شوه sie wollen im Sommer fahren. Sie wollen im Sommer fahren وای هغوی غواړي چیرته په اوړي کې لاړ شي یعنی یو ځای ته لاړ شي. fahren مطلب چلول یا تلل په موټر کې یا په ریل ګاډي کې صحیح ده. Sie wollen im Sommer fahren هر چا چې دا لیکلي په دې ډول باندې هغې جمله چې ده صحیح ده. اوس راوړو لږ زر زرې جوړو. اوس دا جمله موږ باید څه رقم جوړو اول موږ چې راوړو سوبیکت راوړو دلته چې راوړو سوبیکت زی دویم کې مودل ورب راوړو ځکه دا قوي ده. sie können nur 2 Wochen in Deutschland اخر کې چې راځي فعل راځي sie können nur 2 Wochen in Deutschland bleiben. دا ولې کې زر زر دا لیکئ که نه آفرین یعنی په دې ډول باندې sie können nur 2 Wochen in Deutschland bleiben. وای هغوی sie können nur 2 Wochen وای تاسو کولی شئ فقط 2 هفتې په جرمني کې پاتې شئ. اوس راځو اخره جمله به جوړه کړو په دې تمرین کې. ګورئ اول موږ چې راوړو دلته اول کې دن راوړو ځکه دن په غټ حرف لیکل شوی ده دن. دلته اوس ګوره دا قوي ده دویم موقعیت کې همیشته موډل ورب دا ټولو نه قوي هغه د دا جملې په دویم موقعیت کې به راځي. دن müssen بیا چې راوړو سوبیکت چیرته ده dann müssen sie schon wieder
nach Hause اخر کې fahren راوړو dann müssen sie schon wieder nach Hause fahren نو دوستانو دا په دې باندې اوس پوه شئ کنه یعنی دا جمله باید تاسو ولیکئ dann müssen sie schon wieder nach Hause fahren اوس به دوستانو درته لاندې معنا کومه چې تاسو ته هغه چې څوک په معنا نه پیږي ګوري اصل کې دا یو قصه غوندې ده یو قصې په شکل دا جملې جوړې شوي ګوري وای sie wollen eine Deutschlandreise machen وای هغوی غواړي چې د جرمني یو چکر ووهي یا وخت چې یو چکر ووهي چې مهم دي sie müssen Ticket kaufen und Hotels buchen هغوی باید ټیکټ واخلي او هوټل بوک کی بیا چې مهم دي اوس یو پوښتنه کوي wann wollen sie fahren وای هغوی څه غواړي چې لاړ شي دا ورته وایي چې sie wollen im Sommer fahren هغوی غواړي چیرته په وړي کې لاړ شي بیا بل جمله ورته وایي چې sie können nur 2 Wochen in Deutschland bleiben وای هغوی کوي چې صرف 2 هفته په جرمني کې پاتې شي خا 2 هفتونه بعد به چی کوي dann müssen sie schon wieder nach Hause fahren بیا باید هغوی بیرته کورته لاړ شي اوس دوستانو اوس راځو وخت مو مودل ورب کې ویلې یو تمرین اوس دا تمرین چې دا په تریمبغه وربن یعنی جدا کېدونکي فعلونه چې دي څوک راته ویلی شي ګوري تریمبغه وربن د مثال په ډول ګوري umziehen دا چې ده جدا کېدونکی فعل دی دا یې مختاړی ده پروفکس ده او دا چې سو دا یې هغه فعل ده لکه umziehen یو ځینه بل چې ته تک چې umziehen تبدیلېدل که نه یو ځینه یا کار جامې وباسي خو دلته مطلب چې ده umziehen کډوړي یو ځینه اوس aufräumen راټولول که نه دلته اوس تریمبغه ورب چې ده دلته wegfahren دا تریمبغه ورب ده einpacken دا تریمبغه ورب ده ausziehen دا تریمبغه ورب ده einziehen دا تریمبغه ورب ده لا خو منوزي صحیح ده اوس دوستانو ښه متوجه اوسئ یا دوستانو اوس په دې باندې پوه شئ چې جدا کېدونکي فعلونه په دې جملو کې وپېژندل اوس موږ څنګه جمله جوړو که یو څوک ته چې دینه جمله جوړه کړه اوله جمله به څه رقم جوړو ښه متوجه اوسئ اوله جمله موږ داسې جوړو فرض که ما تاسو ته اول ویلي چې کله جدا کېدونکی فعل راځي اول کې چې راځي اول کې سوبیکت راځي په دویمه برخه کې چې راځي دویمه برخه کې د جدا کېدونکي فعل چې راځي دغه دویمه برخه راځي لکه ziehen ګوره wir ziehen nach Hamburg د جدا کېدونکي فعل اوله برخه چیرته ځي دا نو داسې منډه وهي دی اخر ته دا داسې نه داسې رامنډه وهي ځي جملې چیرته ځي اخر ته ځي نو ګورې څومره اسانه سو تریمبغه ورب تاسو یاد سو نو جمله څه رقم جوړه سوه جمله به څه رقم جوړو جمله په دې ډول wir ziehen nach Hamburg ګورې دا چې دا ziehen څه رقم سو یعنی جدا کېدونکی فعل یوه برخه یې دلته راغله هغه دغه مخکینۍ ټوټه چېرته لاړه جملې اخر ته راغله wir ziehen nach Hamburg اوس دې دویمه جمله جوړو دې کې اوس جدا کېدونکی فعل لا ده څه ده aufräumen راټولول که نه اوس ګورئ دا اوس څه رقم جوړو اول باید تاسو وګورئ چې دې کې سوبیکت څه ده ویه اول څه وایو اول تاسو کوئ چې دا ویه مخته راوړئ خو بهتره ده تاسو وخت مخته راوړئ نو مثال په ډول jetzt وخت مخکې راوړو اوس مشکل نشته موږ چې موږ هغه کې میلي وو که نه چې موږ جمله کې وخت سوبیکت کله د فعل نه مخکې او شاته راوستی سو خو ډېري وخت مخکې راځي دا بهتره وي ګورئ jetzt چې شی jetzt بیا چې راځي فعل راځي jetzt räumen بیا چې راځي سوبیکت jetzt räumen wir die Wohnung د تریمبغه ورب اخر دا چیرته ځي مختاړی چیرته ځي جملې اخر ته ځي jetzt räumen wir die Wohnung auf څومره اسانه جمله ده اوس ګورئ دا جمله چې چا داسې لیکلې ده صحیح ده ښه متوجه اوسئ jetzt räumen wir die Wohnung auf jetzt räumen wir die Wohnung auf بله جمله جوړو اوس زر جوړو دا دوه مې دې په خاطر تشریح کړئ تاسو زده کوئ اوس دا نور زر جوړو دا درېیمه جمله څه رقم جوړو فعل هغه چیرته ده سوبیکت wir د جدا کېدونکي فعل دویمه برخه راخلو wir werfen
viele Sachen اوله برخه جدا کړو فعل چیرته وړو اخر ته wir werfen viele Sachen weg څومره اسانه جوړه شوه ګوري wir werfen viele Sachen weg خلاص جمله جوړه شوه اوس دې کې دې بل کې جمله جوړو ګوري ښه اول چې راولو ګوري نو دې کې ګوري دا راغلی نو چې کله دا راغلی نو دې مطلب دا ده چې تاسو سوالیه جمله جوړوئ بیا دې غوندې نه جوړیږي دلته ما اول سوبیکټ راوړی خو دې کې سوالیه جمله اول به ده wir دویم کې د جدا کېدونکي فعل چې راولو دویمه برخه راولو د einpacken دویمه برخه wir packt د وی سره موږ چې دا ګردانو کنه وی معنا د ای یعنی یو نارینه نه شخص کنه یا یو خزینه ده ای زی سره پاکن په چی بدلیږي په ګردان کې په پاکت باندې بدلیږي کنه زموسای څوک جوړوي یا یعنی پاکټ کوي یعنی په یو کارتن کې دی څوک das Geschirr und die Gläser ein Geschirr چیشته وای ظروف und die Gläser او دغه ګلاسونه وای څوک په کارتن کې دی ظروف او ګلاسونه wir packt das Geschirr und die Gläser ein ګورې څومره اسانه وه کنه دوستانو اوس دا جمله څه رقم لیکئ wir packt das Geschirr und die Gläser ein اوس راځو بله جمله جوړو دا به ډېر اسانه وي ځکه اسانه چې لنډه ده سوالي هم نه ده ګورئ دلته تقریبا به ورب خو دا خو به په نظر کې نیسئ اول موږ چې راوړو اول ما تاسو ته ویلې چې ډېر وخت موږ وخت په سر کې راولو صحیح ده داسې مې ویلي وو که نه ګوره nächste Woche بیا ورپسې فعل راولو nächste Woche ziehen بیا ورپسې سوبیکټ راوړو nächste Woche ziehen wir aus وای راتلونکې هفته کې موږ وځو دې کور نه nächste Woche ziehen wir aus څومره اسانه ده که نه دوستانو اوس راځو دوستانو دا جمله درته لیکمه nächste Woche ziehen wir aus څومره اسانه ده شکر وباسئ چې په اسانه زده کوئ موږ ډېر په سختیو دا درسونه زده کړي ښه اوس راځو دوستانو اخره جمله موږ جوړو اخره جمله به څنګه جوړه ما تاسو څه ویلو چې اول کې څه راوړو وخت راوړو جدا کېدونکی فعل خو دا خو یاد ده یعنی دینه به استفاده کوو اول کې وخت راوړو am Dienstag چې شته وای سه شنبه ورسته am Dienstag فعل چې د دومره برخه کمیش فعل راځي am Dienstag د وی سره موږ چې دا کنیګورن کو چې راځي am Dienstag ziehen بیا سوبیکټ راځي wir am Dienstag ziehen wir in die neue Wohnung ein څومره اسانه am Dienstag ziehen wir in die neue Wohnung ein اوس دا جمله ته لیکم بیا په خپله ښه پوهیږئ am Dienstag ziehen wir in die neue Wohnung ein بخیر ترنم کې هم څه هم زده سي ښه متوجه سي اوس یې معنا کوم درته لنډ wir ziehen nach Hamburg وای منګه یعنی هغه خواته ځو هامبورګ ته ځو یعنی ziehen لکه ته یو کور نه بل ځای ته ځې یو ښار نه بل ځای ته ziehen یعنی موږ هامبورګ ته کډوړو هامبورګ ته ځو wir ziehen nach Hamburg umziehen ja jetzt räumen wir die Wohnung aufräumen راټولو وای اوس خپل کور راټولو شیان راټولو ولې ځکه چې هامبورګ ته روان یو بیا څه کې wir werfen viele Sachen weg اوس خو چې وخت هامبورګ ته ځو wir werfen viele Sachen weg موږ هسته ګزارو ایسته اچو ډیر شیان یعنی موږ ډیر شیان ایسته اچو ځکه چې په کډه کې خو ډیر شیان څوک نشي وړی wir werfen موږ اچو viele Sachen weg ډیر شیان لري وخت چې ډیر شیان لري واچو بیا څه کې بیا پوښتنه کې wir packt das Geschirr und die Gläser ein اوس ته کډر ټولې اوس پوښتنه کې یو نفر نه څوک دغه ظروف او ګلاسونه هغه کوي په کارتن کې دی پاک کوي wir packt das Geschirr und die Gläser ein وخت کډه کې دا شانم نفر در سره مرستم کوي بیا څه کې nächste Woche ziehen wir aus راتلونکي هفته ته ځو مور خطا کېږي nächste Woche ziehen wir aus بیا څه وای am Dienstag ziehen wir die neue Wohnung ein وای د سه شنبه په ورځ باندې موږ نوی کور ته ځو
لګ لګ ټوکه دې پکې کنه. یا دوستانو اوس راځو منګه ګوري ښه متوجه اوسېږئ. منګ چې کوم دا درس شروع ک کنه ما تاسو ته په اول کې دا جدول ټول تشریح ک. اوس همدغه جدول داسې کومه چې یعنی چا خبره غلبېل کومه درته اول مې دې کې اول مې په دې باندې پوه کړی ګوري اول مې په دې پوه کړی یو تمرین کې دویم تمرین کې مې په دې پوه کړلې. اوس چې دا اوس ادامه ورکومه یعنی دا اوسنی تمرین کې به چې کوي تاسو په چی پوهیږئ په دې باندې لکه پرفیکټ په پرفیکټ کې موږ جملې جوړو سیده په پرفیکټ کې دریمه برخه باندې یعنی مرحله په مرحله موږ چیرته ځو مخ ته ځو. اوس پرفیکټ کې تاسو جملې جوړو یعنی تاسو دومره استعداد پیدا کوئ چې تاسو پرفیکټ کې هم جملې جوړولای وسی. ته ورګه چې دوستان خو ټول ستدي کنه ان شاء الله ټول ناس. یا اوس راځو دوستانو اوله جمله به رقم جوړوي ما تاسو ته ویل پرفیکټ کې به څه کوي چې کله جمله جوړوي وخت به سر ته راوړي. دلته وخت چیرته په دې جمله کې وګورئ مودل ورب شته نه سوالیه شته نه نو وخت څه او وخت څه د جملې سر ته راوړو. ام letzten Wochenende بیا اوس پرفیکټ کې جملې جوړو ځان چیرته ده دا ده دویم کې دا am letzten Wochenende ist انا ځکه داغه ده کنه سوبیک دلته چی ده انا ده am letzten Wochenende ist Anna بیا چی راځي nach Berlin gefahren دلته پرفیکټ سو ګوري دا جمله اخر ته راغی جمله دوم موقعیت کې چی راغی است راغی جمله اخر کې چی راغی gefahren ګوري زرته دا جمله جوړم ډیر ښه بیا پوهیږي. ګوري دلته وګورئ دلته په دې جمله کې ګوري am letzten Wochenende موږ پرفیکټ کې ویل پوزیشن څوک چې راولو دا مرته ویلو کنه ځان یا هابن راولو سیده او جمله په اخر کې چې راولو تیر حالت یو فعل راولو am letzten Wochenende ist Anna nach Berlin gefahren. څومره اسانه شو وای am letzten Wochenende یعنی په اخیری د هفته اخر کې یعنی په اخیری هفته کې است په اخر د هفته کې am letzten Wochenende په اخر د هفته په اخر کې کنه یعنی په اخري هفته کې است انا وای انا چې nach Berlin gefahren وای چیرته برلین ته تللې و یعنی خبره ختمه تللې و د سینه چې وزیات لاړه بسی نه تللې و تیر مکمل حالت ده پرفیکټ ده پرفیکټ معنی ده د جرمني ژبه دریمه زمانه ده دریمه زمانه څه ده پرفیکټ د لومړی زمانه څه ده پریزنس دویمه زمانه پریتریتوم دریمه زمانه پرفیکټ ده دا باید یاد وکنه زه وګور هغه هم درته تکرار کړل. اوس راځو دوستانو دا دویمه جمله جوړو دا خو ډیره اسانه ده تاسو ولې ځکه چې دلته سوبجیکټ اول کې راولو دا خو اسانه ده ځکه وخت پکې نشته زی ځان پکې څه ده زی هغه زی په پرفیکټ کې haben چیرته راوړو دوه موقعیت کې زی hat فعل څه سو hat زی hat پرفیکټ زمانه کې جوړو زی hat ihre Freunde besucht څومره اسانه و sie hat ihre Freunde besucht اول کې سوبجیکټ راوړو دوم کې haben راوسته په دریم کې ihre Freunde او اخر کې څه راوسته د فعل تیر مکمل حالت besuchen په پرفیکټ کې څه وړي besucht یعنی sie hat ihre Freunde وای هغه خپل ملګری وکتل besuch هغه سره ملاقات وکاو. اوس ګورئ دا جمله برته ولیکم چې هم یاد شي sie hat ihre Freunde besucht ګورئ کی سره جمله چې سو یعنی تیر مکمل حالت ته واوښتله sie hat ihre Freunde besucht پرفیکټ کوم جمله جوړه کړله. اوس راځو دوستانو بل جمله جوړو دي کې gegangen sie ګورئ دلته بس رقم جوړوي اول ما تاسو ته ویل تاسو به ګورئ چې مودل ورب هم پکې نسته سوالم پکې نسته خو وخت به وګورئ وخت څه پکې وو am Samstagabend وای د شنبه په ماښام باندې چی شو وخت هم سره راوړو بیا اوس چې راوړو دینه ورسته ځان پکې ست هغه فعل پکې چی ده am Samstagabend sind چی am Samstagabend sind und Subjekt چی ده sind sie ins Theater gegangen څومره اسانه ده ګوري am Samstagabend sind sie
انستیاته gegangen ډیر اسانه جمله وکنه ګوري دا مرته هم لیکل دوستانو خمو توجه وسیږي am Samstagabend sind sie ins Theater gegangen نو دا پرفیکت بل جمله جوړه کړله sind Position 2 کې راغی یعنی zwei Festpositionen immer zwei Festpositionen hier ist die zweite hier in Position 2 sind am Ende des Satzes hier gegangen am Samstagabend sind sie ins Theater gegangen اوس راځو څلورمه جمله جوړو په څلورمه جمله کې ګوري ما اول به تاسو چې ګوري چې کله جمله جوړوي ما تاسو ته ویلو اول به ګوري مودلور پکستا نه نسته کنه سواله پکستا نه وخت پکستا او وخت چې وخت به جمله سره راوړي am Sonntag فعل پکې چې سو haben چې پکې haben به دویم کې راوړي am Sonntag haben Subjekt پکې چې ده am Sonntag haben Subjekt چې سو sie یعنی هغوی am Sonntag haben sie in einem Restaurant wann sie gegangen in einem Restaurant wann sie gegangen ګورې څومره ښایسته جمله جوړه کړله بیرته معنا کوم یعنی دا جمله داسې جوړیږي چې ګوره د یک شنبه زون تا کنه د یک شنبه په ورځ باندې د یک شنبه په ورځ باندې بیا چې یعنی haben sie یعنی هغوی درلوده چی درلوده in einem Restaurant am Wannsee په یو رستورانت کې چې هغه په وانسی کې وو چی شو یعنی ډوډۍ وخوړه یعنی haben sie in einem Restaurant am Wannsee gegessen یعنی وی خوړه د اسن تیر مکمل حالت شته gegessen اوس دا جمله باغ کو دوستانو خو متوجه اوسئ ارته لیکم am Sonntag haben sie in einem Restaurant am Wannsee gegessen اوس راځو دوستانو پنځمه جمله ته راځو چیرته پنځمه جمله ته دا جمله ډیره اسانه ده ولې اسانه ځکه چې یو لنډه ده او بل پکې چې ده وخت پکې کوشکو یو د صبر کوی دوستانو یا اوس دلته چې راوړو دلته وګورو دلته دا ګوره په جمله کې تاسو کوم یو غټ لیکل شوی بیا به د جملې سره راوړي چې چیرته تاسو مخکې نه راوړئ دا په غټ حرف نه د جملې سره راوړي دا نقل مم درک زی جمله دومره برخه کې چیرې فعل چیرې ist sie ist وای هغه ده چیشه sie ist erst sehr spät nach Hause gekommen وای هغه شپې نه وخته چیرته کورته راغلی و چې راغلی و یعنی تیر مکمل حالت ده کنه دا اوس رقم جوړ اوس رقم دا جمله برته ولیکم sie ist erst sehr spät nach Hause gekommen اوس د اخرنۍ جمله به زر در وایو چې دلته ګوري وخت شه د مارتو الامیش وخت به سر ته راولي am nächsten morgen بیا چیرې ور دوم وخت کې hat راول ځکه پرفیکت زمانه am nächsten Morgen hat بیا سوبجکت راوړو hat sie lange geschlafen وای am nächsten Morgen وای پراتلون nächsten Morgen وای پراتلون کې هغه کې morgen سهار کې وای هغه ډیر ویده سه ښه اوس دلته دا جمله باغ کو چې ځکه اخرنۍ تمرین باندې مکار وکړو یو ځل تکراروم بیا په اخرنۍ تمرین باندې کار وکړو ګوره am letzten Wochenende ist Anna nach Berlin gefahren sie hat ihre Freunde besucht am Samstagabend sind sie ins Theater gegangen am Sonntag haben sie in einem Restaurant am Wannsee gegessen sie ist erst sehr spät nach Hause gekommen am nächsten Morgen hat sie lange geschlafen دا یو قصه ده په اصل کې څنګه قصه ده وای am letzten Wochenende ist Anna nach Berlin gefahren وای په تیره لیسته یعنی تیره کنه لیسته په اخري تیره هغه کې چې Wochenende کې د هفته په اخر کې انا برلین په طرف تللې و gefahren sie hat ihre Freunde besucht وای خپل ملګری الته وکتلی وو تیره زمانه مکمله ده
am Samstagabend وای د شنبې په ماښام باندې sind sie ins Theater gegangen وای هغوی چیرته لاړه تیاتر نمایشګاه ته تللی وو ګوره تیره مکمله زمانه ده am Sonntagabend بیا د یکشنبې په ورځ am Sonntag او د یکشنبې په ورځ haben sie in einem Restaurant am Wannsee gegessen وای هغوی په وانسی کې په یو رستورانت کې ډوډۍ وخوړله یعنی خوړلې وه gegessen خوړلې وه sie ist erst sehr spät nach Hause gekommen وای هغه ډیر ناوخته کور ته راغله یعنی راغلی وه صحیح ده کله چکر نه راتله کور ته ډیر ناوخته راغلی وه بیا چیلې am nächsten Morgen hat sie lange geschlafen کله چې ناوخته راغلی وخت یو نفر نه شپې ناوخته راسي نو په اخري هغه کې یعنی په هغه شپې په سبا یعنی نیکست مورګن یعنی په سبا باندې په سهار کې هغه ډیر خوب کړی وو یعنی ډیر ویده شوی وو اوس ورځي یو بل تمرین په دې درس کې حلو بیا به ویډیو څنګه کوو بندو دوستانو دا تمرین چې دی sein plus adjective und verb plus verb دې ته باید ډیر فکر وي چې sein plus adjective ما تاسو ته ګوري په دی اول د جدول کې څه ویلي دلته مې تاسو ته ویلی وکنه چې sein plus adjective verb plus verb کې دلته مې دوه مثال ورته ویلو دلته مې دوه ویلو اوس ته مکمل تمرین پکې چې کوم حاله او مخه متوجه اوسئ دلته استاد ته فرض کې دلته تمرین کې ویل شوی چې دغه جمله جوړه کړئ چې sein plus adjective او verb plus verb په دی اولو دریو جملو کې د کې چې ده مثال sein plus adjective ده بیا وروسته د دریو جملو کې چې ده verb plus verb ده یعنی تاسو دا جملې جوړې کړئ دا جملې به تاسو څنګه جوړوئ راځي اوس زر جوړو کنه چې دا ویډیو غټه نسی ښه متوجه اوسئ اوله جمله Das Wetter heute wunderbar ist ما تاسو ته ویلي ده چې اوس ګوره دلته sein چې ده ist ده کنه ده لکه نه wunderbar sein کنه موږ تاسو ویلو sein د جملې wunderbar sein د جملې دوم موقعیت کې راځي او wunderbar چیرته ځي اخر ته ځي دا خو مې ویلو تاسو ته کنه ویلي یعنی د تغم بغور په شکل لا کار کوي ګوره دسه وای Das Wetter ist heute wunderbar څومره اسانه Das Wetter ist heute wunderbar دویمه جمله څنګه جوړو دویمه جمله ښه متوجه اوسئ Der Himmel چیشه Der Himmel auch blau war gestern دا څه رقم دا جمله جوړو ګوري ما تاسو ویل اول کې چې راوړي وخت راوړي چې کله په جمله کې وخت سره راوړي gestern sein چیشه ده په دې جمله کې war ده کنه gestern war Der Himmel auch blau Adjektiv کې چې ده دلته blau ده وای پرون ورځ چې شو اسمان چې شو شین و blau سیده یعنی اوس جمله څه رقم gestern war der Himmel auch blau hoffentlich ist es چې morgen auch genauso schön Hoffentlich ist es morgen auch genau so schön وای زار زولرم چې سبا ته به هم چې شوي دغه هوا هم ښایسته وي مطلب یې هوا نه ده که نه ځکه دا ټول یو موضوع باندې بحث کیږي دلته وسو دلته Hoffentlich ist es morgen auch genau so schön اوس راځو دوستانو څلورمه برخه ته څلورم سوال ته اوس دلته چې دا verb plus verb ده ځکه einkaufen ده اوس چې سودا ته تلل einkaufen gehen ما تاسو ته ویل دا به چی په شکل کار کوي ده ما تاسو ته ویل دا د تریم بغیر gehen به په دویم موقعیت کې راځي einkaufen چیرته ځي اخر ته مصدر په شکل به جوړیږي د مثال په ډول څنګه جمله جوړو ښه متوجه اوسئ اوس am Samstag morgen ګور وخت مخکې راوړو ګوري einkaufen gehen هم چیرته راوړسه جمله په دوم وخت کې am Samstag morgen gehen sie in die Stadt einkaufen اوس راځو دا بل جمله جوړو nachmittags gehen sie im Park spazieren بل جمله جوړو die Kinder gehen mit ihren Freunden schwimmen دا مې زر جوړ کړی چې وخت ځای کیږي کنه
بیا یو ځل بیا تکراروم چې تاسو ښه زده شي. Das Wetter ist heute wunderbar. وای هوا نن ورځ ډېره په زړه پورې ده، ښایسته ده. Gestern war der Himmel auch blau. وای تېره ورځ اسمان چې و څه و شین و که نه. Hoffentlich ist es morgen auch genauso schön. وای ارزو لرم چې سبا ته به هم څه وي ښایسته وي، هوا به ښایسته وي. Am Samstagmorgen د شنبې په سهار کې gehen sie in die Stadt einkaufen. هغوی ځي چیرته؟ Stadt ښار ته ځي einkaufen چې سودا واخلي. Nachmittags gehen sie im Park spazieren. وروسته د غرمې نه ځي هغوی پارک ته spazieren چې قدم وهي. Die Kinder gehen وای ماشومان ځي mit ihren Freunden د خپلو ملګرو سره schwimmen لامباته. دا دوستانو په یادو دا جملې زده کړئ. دا هر درس یو قصه ده. صحیح ده؟ ښه دوستانو اوس کوم برخه ته راغلو دوستانو؟ ښه متوجه اوسئ. موږ په دغه هغه کې جدول کې ما تاسو ته ویلي وو چې نومن ورب کمبیناسیون په دې نورو کې تمرینونه حل کړه، په دې اخیر برخه د جملې هغه ته راغلو، جدول ته راغلو. صحیح ده؟ کوم برخه ته؟ اخیری برخه ته راغلو. په دې کې یو تمرین حلو، نور څه کوو؟ دا ویډیو به بند کړو. ښه متوجه اوسئ. دلته نومن ورب کمبیناسیون، اول نومن ورب کمبیناسیون نومن ورب پیدا کو په هر جمله کې. فرض کړه په دې جمله کې ګوري دلته وګورئ Deutsch sprechen. ګوره Deutsch دلته چی سو؟ نوم سو. sprechen چی سو؟ خبرې کول دا فعل سو. دلته نومن چی سو؟ ګیتار. شپیل چی سو؟ دلته verb. نومن verb. نومن verb. نومن verb. نومن verb. مثال راو Deutsch sprechen جرمني ژبه باندې خبرې کول. ګیتار spielen د ګیتار غږول یعنی ترنګول کنه. میوزیک هورن میوزیک اوریدل. موزیک ته دغه موزیک هورن. مثال شپانیش لرن. سوري دا دلته دا مودل ورب ده. سوري دا مودل ورب ده. او دلته څه دا فعل دلته شپانیش لرن. چې کله هم په جمله کې مودل ورب راسي نو بیا دا دواړه اخر ته منډه وي. دې ته باید ډیر فکرې. اوس fahren یعنی د بایسکل چلول. Urlaub ګورل ته بیا غراغله مخته راغله. نو دا چې کله راسي بیا دا دواړه نومن او ورب اخر ته Urlaub machen. Urlaub دلته چی ده؟ اسم ده. machen چی سو؟ فعل سو. دې ته باید ډیر فکر وي. اوس راځو دوستانو یو جمله وایو. Pamela und Chris sprechen schon gut Deutsch. Pamela او Chris دې خبرې کوي schon gut Deutsch یعنی په جرمني باندې ډیر ښه خبرې کوي. یعنی مخکې نه په خبرې کوي پوهیږي په. صحیح ده؟ نو دلته نومن چی و؟ نومن Deutsch سو. او sprechen دلته چی سو؟ دلته verb سو. دومه جمله. Chris spielt am Abend gerne Gitarre. وای Chris دې په ماښام کې خوښیږي چې ګیتار وغږی. چی وغږی؟ ګیتار وغږی. نو دلته ګیتار چی سو؟ نومن سو. غږول چی سو؟ دلته فعل سو. اوس بل جمله. Ihr hört oft stundenlang موزیک. اوس ګوره وای هغه اوري ډیری وخت په ساعتونو موزیک اوري. نو دلته موزیک چی سو؟ موزیک دلته نومن سو. فعل ورب چی سو؟ ورب دلته هوغن سو. یعنی هوغ دلته ای سره هوغ گردان سو کنه. اوس راځو بل جمله ته. Pamela möchte im Urlaub Spanish lernen. ګوري دلته چې دې جمله کې یو اضافه خبره ده چې دلته پکې چې راغی مودل ورب چې کله راغی نو دغه نومن پلس ورب ته په خپل حالت پاتې کیږي. لکه نومن دلته Spanish lernen چی سو؟ verb سو. دا په اخر کې یعنی په خپل حالت پاتې کیږي، انفینیټیو حالت کې پاتې کیږي. سیده لکه سوې Pamela möchte im Urlaub Spanish lernen. وای Pamela غواړي چې غواړي im Urlaub په هغه کې په رخصتۍ کې Spanish lernen اسپانیایی ژبه زده کړي. اوس بل جمله. Pamela fährt auch bei Regen gerne Fahrrad. وای Pamela چلوي چیشه او همدارنګه bei Regen په Regen چشته وای په باران کې خوکیږي چې هغه چلوي بایسکل چلوي. نو دلته فاغت چیشه سو؟ اسم سو. verb چیشه سو؟ فعل چیشه سو؟ fahrt سو یعنی fahren سو کنه. Pamela fährt auch bei Regen gerne Fahrrad. اوس دلته
په دې جمله کې بیا د مودل ورب راغی موخته کنه im Sommer mochte Chris Urlaub machen وای په وړي کې کریس غواړي چې شي غواړي Urlaub machen ته رخصتي وکي دلته Urlaub اسم سو machen چې سو فعل سو دا انفینیټیو په شکل راغی ولې راغی ځکه دغه دا ډیر قوي و دا مودل ورب د دې په خاطر باندې دلته هم مودل ورب دلته هم مودل ورب نو دلته دا جدا نه سول سره دې ته به ډیر فکر یو ځنې تکراروم چې کوم ځسي هغه نو ورسته ګوره Pamela und Chris sprechen schon gut Deutsch. Pamela und Chris sprechen schon gut Deutsch. Chris spielt am Abend gerne Gitarre. Chris spielt am Abend gerne Gitarre. Er hört oft stundenlange Musik. Er hört oft stundenlang Musik. Pamela möchte im Urlaub Spanisch lernen. Pamela möchte im Urlaub Spanisch lernen. Pamela fährt راځي. Pamela fährt auch bei Regen gerne Fahrrad. Pamela fährt auch bei Regen gerne Fahrrad. Im Sommer möchte Chris Urlaub machen. Im Sommer möchte Chris Urlaub machen. کوشش کوئ دا جمله په یاد زده کړئ ویډیو بار بار واورئ او کوشش کوئ دوستانو سره شریک کړئ او همچنان کمنټ نه لادونه وزي مننه دوستانو اوس دا ډیر مهم هغه د تمرین دی یعنی چې چیرته تاسو دغه ټول درس زکړی وي اوس دې کې ما تیار حل کړی ځکه چې وخت ځای نسی دا یاد کی فرض کړه مثال په ډول اوس هم دغه څو دانیم چې ویل دي کنه دغه فعل هغه راخلو ګوري موږ پوزیشن 2 ما تاسو ته ویل کنه پوزیشن 2 او بل کوم موقعیتو اند دغه دوه موقعیتو کې یعنی تاسو څنګه یو جمله په اسانۍ سره جوړوي کوم توجه اوسېږي ګوري er hat heute چیور سره صحیح راځي hat heute gearbeitet چی شه hat heute gearbeitet دا جمله صحیح ده hat heute gearbeitet muss دې سره چې صحیح راځي muss heute چې صحیح راځي وای دوستانو muss heute aufräumen muss heute aufräumen اوس راځو درېمه ته lernt heute چې شه Deutsch lernt heute Deutsch Ja, ihr kauft heute ein. Ihr kauft heute ein. Ihr geht heute essen. Ihr isst heute. Ihr ist heute angekommen. Aber ne? Ihr seht heute Fan. Ihr seht heute Fan. اوس ته لاندې دا جملې زر درته وایم تاسو په پوه شئ ګوره hat heute gearbeitet ګوره دا پرفیکټ دا جمله جوړه شوه زه اوس ټول درته وایم په ګرامري ډول درته وایم ihr muss heute aufräumen دلته چې مودل ورب پکې راغی یعنی دویمه قاعده پکې وکارول شوه ihr lernt heute Deutsch ګوري ihr lernt heute Deutsch ګوره Deutsch lernen سو کنه درې بل قاعده پکې استفاده سو کنه اخر نه درې قاعده Deutsch lernen نو کنه ihr kauft heute ein ګوره اتخنبغه ورب کنه جدا کیدون کیفیل هغه ولا قاعده هغه پکې استفاده سو ihr geht heute essen ګوره essen gehen کنه فعل د فعل سره هغه قاعده پکې استفاده سو ihr ist heute angekommen ګوري دا اوس پرفیکټ استفاده سو کنه او داخلي چې ihr seht heute چې فين ګوره دلته فين زين کنه دوه غسو کنه
یعنی هغه اخره کومه فرموله چې هغه پکې استفاده شو. نو دا کوشش کوي دا جملې ټول کتابچه کې ولیکي یو ځل ولیکي. بیا کورس شخصي کورس کې تاسو نه پوښتنه کومه چې لیکلم دي کنه. ښه اوس دوستانو په دې د تمرین په دې برخه کې دا صرف اوس تاسو ژبه نورم قوي کیږي. اصل کې تاسو ته یو مثال درکړی، یعنی تاسو یو جمله درکړې ده، فرض کې دغه اوله کې یو مثال درکړی ده دی اوله جمله کې په څلور ډوله دا جمله ولیکي، په څلور ډوله د مثال په ډول. دلته مثال تیار حل کړی، ما صرف دوه غي دلته لیکلي پورته ښه. فرض کې دلته ما دا دوه دانې لیکلي، دا نور تاسو خپل جوړې کړئ. فرض کې ich habe meinem Bruder gestern ein Buch geschenkt. Gestern habe ich meinem Bruder ein Buch geschenkt. ګوره اوس دلته mein Bruder مونږ چیرته راوړو؟ جملې سره راوړو. mein Bruder habe ich gestern ein Buch geschenkt. Ein Buch habe ich gestern meinem Bruder geschenkt. دې کې تاسو دغه دوه جملې اولنۍ دغه په صحیح ډول دا تاسو په دې ډول باندې دې کې هر یو کې دوه جملې جوړوم، یعنی دواړه به صحیح وي. صحیح ده. د مثال په ډول دی اوله مثال ته ich habe meinem Bruder gestern ein Buch geschenkt. وای ما تیر ورځ خپل ورور ته یو کتاب چېکه تحفه کړ. gestern habe ich meinem Bruder ein Buch geschenkt. وای تیر ورځ ما خپل ورور ته یو کتاب. ګورې دلته وخت مخکې راوړی، دلته وخت وروسته راوړی. صحیح ده، یعنی دواړه جملې صحیح دي. اوس دلته gestern Abend hat ein Band auf dem Marktplatz gespielt. وای تیر ورځ ماښام یو د موسیقۍ ډلې د بازار په مابین کې چې موسیقي وغږوله. صحیح ده. اوس دا په بل ډول دا لیکو auf dem Marktplatz hat gestern Abend ein Band gespielt. Us ګوره heute wollen Schüler im Park ein Konzert geben. وای نن ورځ شاګردان غواړي په یو کنسرت ورکړي. چیرته ورکړي؟ په پارک کې یو کنسرت جوړ کړي. صحیح ده. لیکن دا جمله په دې ډول هم لیکو چې im Park wollen Schüler heute ein Konzert geben. اوس دلته ich bringe heute zum Geburtstag ein Kuchen mit. وای راوړم نن ورځ د پیدایښت ورځې ته یو کیک ځان سره راوړم. دا جمله چې په بل رقم وایو څه رقم وایو؟ heute bringe ich einen Kuchen zum Geburtstag mit. دا په یاد زده کې دا ډېر ښې جملې دي، په یاد زده کې دې سره تاسو ژبه قوي کیږي. سمه ده. اوس دوستانو که چیرته تاسو اوس تیر درسونه د تیر موضوعګان زده کړي، اوس په دې برخه کې د اخرنی درس دی ویډیو دلته تاسو ته غلطه جملې لیکل شوي، دا ټولې غلطې دي. یعنی یو ځای کې غلط دی. ګورئ Fehlsatz یعنی غلطې جملې دي. korrigieren Sie وای تاسو صحیح کوي. die Fehler وای غلطي in der Wortposition وای دا کوم هغه چې دي کوم لغات چې دي دوی موقعیتونه غلط دي، تاسو یې صحیح کوي. یو درته صحیح کوم، ښه متوجه اوسئ. یو به صحیح کوو، یو ځای به صحیح کوو. صحیح ده. ګورئ اول کې لیکلي دي، اول کې چې لیکلي دلته لیکلي دي چې ich kaufe viel. ګوره دا جمله غلطه. صحیح جمله سره رقم لیکل کیږي ich kaufe viele ein. ګوره ich einkaufe viel دا غلطه ده. دا جمله صحیح ده. دا جمله چې ده غلطه ده. ich einkaufe viel دا غلطه ده. صحیح جمله سره رقم لیکي ich kaufe viele ein. اوس ګوره دا جمله غلطه ده، زیرته بیا صحیح لاندې مې لیکلې ده ich möchte am Wochenende machen eine Party mit 25 Personen. ګوري دا جمله صحیح لیکي سره رقم لیکي ich möchte am Wochenende eine Party mit 25 Personen machen. اوس ګوري دا جمله لیکل شوې ده gestern ich habe schon viel gekocht. gestern ich habe schon viel gekocht دا غلطه ده، ځکه gestern habe ich schon viel gekocht. تاسو باید habe په دویم موقعیت کې دلته غلطي ده چې haben راغله. اوس ګور دا جمله هم غلطه ده ich war sehr müde am Abend. دا غلطه ده. اصلي صحیح جمله څه ده؟ ich war am Abend sehr müde. ich war am Abend. ځکه د فعل نه وروسته باید وخت راځي. دلته فعل نه وخت چی راغی؟ sehr müde راغی. نو دې په خاطر ich war am Abend sehr müde دا جمله صحیح ده. اوس ګوره دې جمله کې وګوره morgen gehe ich einkaufen. دا غلطه ده جمله. einkaufen
noch einmal in den Supermarkt. دا غلطه دا جمله. صحیح جمله څنګه ده؟ Morgen gehe ich noch einmal in den Supermarkt einkaufen. اوس دا جمله وګوره. For die Party anziehe ich mich schick. دا غلطه ده. falsch. ګوره صحیح جمله دا ده. For die Party ziehe ich mich schick an. اوس دا جمله وګورئ دا هم غلطه ده. Ich bin nervös jetzt schon. صحیح جمله چیه ده؟ Ich bin jetzt schon nervös. نو دا چې دا اصل کې تاسو ته په امتحان کې دا راغلی تاسو ته وایي دا صحیح کوي. نو تاسو باید دا جملې باید زده وي چې تاسو یعنی غلطي څنګه په یو جمله کې ونیسئ. صحیح ده؟ اوس به دغه درته تکرار کړم. Ich kaufe viele ein. Ich möchte am Wochenende eine Party mit 25 Personen machen. Gestern habe ich schon viel gekocht. Ich war am Abend sehr müde. Morgen gehe ich noch einmal in den Supermarkt einkaufen. Vor der Party ziehe ich mich schick an. Ich bin jetzt schon nervös. اوس درته معنا کوم. Ich kaufe viele ein. وایي زه ډېر سودا اخلم. Ich möchte am Wochenende ein Party mit 25 Personen machen. وایي زه غواړم چې د هفتې په آخر کې د 25 نفرو سره 25 نفر ته څه وکړم؟ یو پارټي جوړه کړم. څه؟ یو پارټي د 25 نفرو لپاره جوړه کړم. Gestern habe ich schon viel gekocht. وایي پرون ورځ ما ډېر شیان مې پاخه کړل. ډېر مې پاخه کړل. gekocht. Ich war am Abend sehr müde. زه په ماښام کې ډېر چې وم ستړی وم. Morgen gehe ich noch einmal in den Supermarkt einkaufen. وایي سبا ته ځمه زه noch einmal یو ځل بیا in den سوپرمارکېټ ته einkaufen چې سودا واخلم. صحیح ده؟ for der Party مخکې د پارټي نه ziehe ich mich schick an. مخکې د پارټي نه زه باید ziehe mich schick an زه باید ښایسته کالي واغوندم. یعنې schick an. Ich bin jetzt schon nervös. وایي اوس زه ډېر نروس یم عصباني یم ځکه چې ډېر کار مې وکړو. شیک او دا ځان باید ډېر کارونه باید وسي یو پارټي لپاره که نه نو زه باید نروس عصباني ته وایي. نو دا و زمونږ د 14 درس 14مه ویډیو. دوستانو حتما دا ویډیو 2-3 دفعې حتما وګورئ او ویلې کې جملې په یاد زده کړئ. کمنټ حتما وکړئ. دا ویډیو دوستان شریک کړئ. مننه. د الله په امان. ښې شېبې ولرئ. د خدای په امان. السلام علیکم.